پاک مخلوق دی دا نو د ایمان شعبه ده د ایمان څنګه ده چې تب ایمان بالملائک لري په ملائکه به ایمان لري کوم انسان چې په ملائکه باندې ایمان نه لري دا سړی مؤمن نه دی ځکه دا قران چې راوړی دی ملائکه راوړی دی او څوک چې په ملائکه باندې ایمان ونه لري دا سړی مؤمن نه دی د عربو کې څه قبيله وي هغه به څه ویلي وای ملائک نشته دی وای دا د الله لورګانی دي نعوذ بالله من ذلك اسی وت الله وای ملائک وای او الله رب العالمین وای نعوذ بالله من ذلك د پیرانو سره واده وکړو د جناتو سره او دا غینه اولاد پیدا شو د ملائکه وای دا د الله لورګانی دي قران کې په الله ډیر سخرت کړي دي الله وای اذا بشر احدهم کله چې الله وای د دې او تند زیر ورکړي شي بل انثى په جنې او بلور باندې ول وجه الله پرمای د دې د مخدور شي او دا د غم نډکی او به د سی وای چې د الله لپاره د لورګانی د ځان لپاره ځامن خوخی خو لیکن د الله لپاره لورګانی خوخی او بل ځکه الله سورۃ النجم کې تلک اذن قسمه ضیزه